بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده سورة البقرة يوصل نهوية نمبر آيت رسيدلي ودا الله رب العزت بتوفيق سرا، ودي آخرني آيتونو کے خبر دا قصاص روانوا چی سوک راولگی قصدن بل انسان مڑکی او داغا اولیاء داغا وارثان دا دن قصاص غستغواری نو پا شریعت کے داغی گنجائش تی او داغی فائدہ بیان شیوہ او د دین علاوه که معافی و تکی نو داغیم گنجایش دی او که دیت تی علی نو داغی هم گنجایش دی و اللہ وی ذالک تخفیف من ربکم ورحمه دا استاسو دا طرفنا استاسو دا رب دا طرفنا اسانتیا دا و رحمت داغه دی چی تاسو تا دا خبر اسانه کردی دا. استاغین بعد اللہ سبحانه وتعالی دا وصیت خبره کی چی وصیت با د چا د پاره کې مخکې ګوره د روح د حفاظت خبره وشوه او د روح حفاظت په دې طریقې سره کیږي چې قصاص نافذ کړی شي. نو اوس د مال د حفاظت طریقه هم بیانوي. رب العزت موږ ته هر هغه خبره بیان کړې ده چې هغې کې زموږ د دنیا او د آخرت خیر دی، او د هر هغه خبرې نه موږ منع کړیو چې موږ ته په هغې کې دنیا او آخرت کې تاوان او نقصان دی. نو د 180 نمبر آیت کې الله وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتب علیکم فرض کړی شوي دي په تاسو اذا حضر احدكم الموت کله چې حاضر شي یو تن ستاسو ته مرګ ان ترک خیرا کچرته پرېښودی مال الوصیه وصیت کول للوالدین والاقربین مور او پلار د پاره او خپلوانو د پاره بالمعروف په ښایسته طریقې سره حقا علی المتقین دا لازم دی په تقوا والو باندې. د دې آیت په باره کې بعض علما دا وی اوله کې داسې وه چې کله الله د میراث ته آیت نو نازل کړی او د میراث ته مسله نو بیان کړي، د هر چا برخه نه ورکړي. نو دلته الله دا مسله بیان کړي چې یو سړی په تاسو کې مري نو هغه له پکار دی چې وصیت وکړي چې زما په دې مال کې به د مور پلار دومره برخه وي، د باقي خپلوانو به دومره برخه وي. بیا وروسته الله سورة النساء کې به هغه آیتونه راشي الله په خپل هغه تقسیم بیان کو نو دا آیت د هغې سره منسوخ شو. یعنی مخکې په اسلام کې دا وه چې یو سړی به وصیت کوي مرګ ته نږدې او د ده مرضي ده، یعنی مور پلار له څومره ورکوي نورو خپلوان له څومره ورکوي، خو وصیت پې لازم دی. کتب علیکم لازم کړی شوی ده په تاسو باندې دا کار الله. وروسته الله بیا بیان کړو چې د مور پلار دا برخه ده، د بچو دا برخه ده، د ښځو دا برخه ده، د رور دا برخه ده، د خور دا ده، د نیکه دا ده، نیا دا، ټول تقسیم وشو. نو دا آیت د هغې سره څه شو؟ منسوخ شو. بعض علما دا وی دا آیت د کافر مور پلار په باره کې دی چې صحیح د هغه خو مور پلار دی او کافر د مسلمان نه میراث نشي اخیستی، مسلمان د کافر نه، خو وصیت هغه د هغوی دپاره پکار دی چې څه برخه د هغوی شي. او بعض علما وی چې دا آیت منسوخ نه دی، دا اوس هم شته او هغه داسې چې وصیت د هغه خلکو دپاره کول چې هغوی ته برخه نه میلاویږي، یعنی د هغوی دپاره په میراث کې برخه نشتی، دا کار اوس هم مستحب دی.
مور پلار دپاره بیا وصیت څنګه شو؟ نو مور پلار دپاره وصیت یعنې تاکید کول. خپلوان هغه چې هغوی ته برخه په میراث کې نه میلاویږي نو د هغوی دپاره ووایه چې یاره خیر دی د پلاني له پکې دومره ورکوي، د پلاني له دومره ورکوي، اگر که ده ته په میراث کې برخه نه رسي ځکه چې خپل دی نو خیرخواهي د هغه دا یو د سړیتوب کار دی او د اخلاقو مطالبه هم دا ده. لکه مثال کې یو سړی دی وصیت وکړي چې یاره زموږ دا ترور صحیح د دې برخه نه رسي په مال کې، خو دا دی چې دومره حصه به وله ورکوي، غریبه ده، زموږ دې تره له به ورکوي، یا هغه ماما دی یا هغه بل دی هغه بل دی. لکه د دوی په دغه ټیم کې صحیح د تره برخه رسي خو دغه ټیم کې نه رسي، کېدای شي نور داسې وارثان چې له دوی دلاسه تره میراث نشي اخیستی. نو وایي دا مسله اوس هم مستحب ده او هدایت منسوخ نه دی. الله وی اذا حضر احدکم الموت، کله چې راشي یو تن ستاسو ته مرګ. ګوره د وصیت په باره کې حدیث راغلی د رسول صلی الله علیه وسلم وی چې یو مسلمان باندې د شپه دوه داسې تېرې نه شي چې د سره د وصیت نه یې پروت. وصیت د خپل لیکل پکار دی، تیار ساتل پکار دی، د مرګ هېڅ پته نه لګي، ځان سره یې ساته، یا بچو ته ووایه یا ملګرو ته چې ګوره د فلاني ځای کې به زما یو وصیت پروت وي. د مرګ نه بعد بیا ته خبرې نشي کولی، ته ویلی نشي څه بچو ته چې داسې وکړي یا دغه وکړي، نه ښځې ته ویلی شي، نه هغه حقونه ته بیانولی شي کوم چې په تا پاتې شوي دي، نه ستا په چا باندې چې پاتې شوي دي هغه ته بیانولی شي. نو شان د مسلمان دا دی چې دی به وصیت ځان سره هر ټایم ساتي، خصوصا وصیت په دې باب کې چې په ما پسې به ناروا کارونه نه کوئ، بدعات او خرافات به نه کوئ، رسم و رواج چې کوم د شریعت خلاف دی هغې نه به ځان لرې ساتي. دا قسمه وصیتونه چې ستا غاړه ازادي شي. او خصوصا د حقوقو وضاحت، په تا باندې د چا حق دی، یعنې خبره داسې نه ده چې ته مړ شو په تا چې د چا حق دی هغه هم ختم شو، حق پاتې دی. او ځکه حدیث کې راځي چې کله یو سړی یو کس مړ شو په هغه باندې قرضه وه، نو یو صحابي ذمهواري واخیسته، رسول صلی الله علیه وسلم زه جنازه نه کوم. معنی دا نه چې جنازه یې نه کېږي، خو د دې لپاره کوله چې دا خلک د دې مسلې نه ویېرېږي او لږ احتیاط پکې وکړي. نو یو صحابي یا رسول الله زه به یې قرض ورکړم. بیا څه وخت بعد میلاو شو، رسول صلی الله علیه وسلم ته یې قرض دې ورکړو، ورمې کړو، وایي اوس یې سرمن یخه شوه. نو دا داسې ټوغه نه ده چې زه په ما باندې چې د چا څه دي او زه مړ شم خبره ختمه شو. پوره وصیت ولیکه او هغه بچو ته او ښځو ته او ملګرو ته ووایه چې زما وصیت ما سره داسې پروت دی. دا مسلمان له پکار چې دا کار کوي. رسول صلی الله علیه وسلم شپه دوه دې په ده داسې نه تېرېږي یا دوه شپې چې د وصیت نه یې لیکلی. وصیت لیکل پکار دي. ان ترک خیره که چېرته یې پرېښودی مال، خیر نه مراد مال دی، ځکه چې مال نه وي نو وصیت کېږي. وصیت په څه کې کېږي؟ په مال کې کېږي. وصیت کول د مور پلار دپاره والاقربین او خپلوان. ګوره دا مور پلار یې جدا ذکر کړو، حالانکه مور پلار په خپلوانو کې نه راځي، راځي، خو د دې دپاره ذکر کړو چې دوی ځان له یو مقام دی، دوی به د عامو خپلوانو په شان نه ګڼي. چېرې مور پلار هم داسې دي لکه څنګه چې بچی دی، یا مور پلار داسې دي لکه څنګه چې ښځه ده، یا مور پلار داسې دي لکه څنګه چې ورور دی او خور. نه، بالمعروف په ښایسته طریقې سره. ګوره هر ځای کې چې داسې ټکی راشي بالمعروف ښایسته طریقه، نو ښایسته طریقه هغه چې د شریعت موافق وي، دا ښایسته طریقه. اوس ښایسته طریقه دا ده د وصیت چې ته د مال په دریمه حصه کې وصیت وکړې، او که د هغې نه راکم شي هم صحیح ده. د مال په څویمه حصه کې، په دریمه حصه کې، او که د هغې نه راکم شي نو دغه ډېره غوره ده. او سعد رضی الله عنه چې کله بیمار شو، سعد بن ابي وقاص، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، نو هغه وخت کې هغه د ځان نه یعنې نور امید نه و د ژوند، حالانکه وروسته د ژوند بیا ښه اوږد ژوند میلاو شو، خو په ټیم کې هغه داسې بیمار و چې هغه امید نه و. نو یا رسول الله زما مال دی او صرف یو لور ده راپسې شاته، نو زه به د دې مال په دریمه حصه کې وصیت وکړم. دا دریم مال به زه ټول وصیت کړم، دا دریمه حصه.
رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی نه عفوا هغه ورته وی زه به د دې مال د دریو حصو کې دوه وصیت کم، یعنی مال درې حصې شو، ثلثین به راوالمه هغه به زه وصیت پې وکړم. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی نه، نو بیا به نیم مال وصیت کړم. وی نه، وی فالثلث د مال په درېمه برخه کې به وصیت وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته الثلث والثلث کثیر، صحیح د درېمه حصه کې وکړه، خو درېمه هم ډېره ده، درېمه هم څه ده؟ ډېره ده. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي بارک الله فیک، دې کې د وارثانو حق دی، دې کې دې مال کې د وارثانو حق دی، ځکه شریعت ته وایي په درېمه حصه کې وصیت وکړه. تمرې یا د مرګ نه مخکې ته وصیت لیکلی جیب کې دی ایښودی چې زما د مال دغه درېمه برخه دا د پلانی شوه چې هغه په میراث کې حق نه رسي، یا دا د جومات دپاره شوه، د لارې دپاره شوه، د کوهي دپاره شوه، د هغه یتیم، د هغه کونډې، د هغه جومات او داسې بیا وصیتونه کوه، خو په درېیمه حصه کې. که درېیمې نه راکوز شي نو ډېره ښه ده، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الثلث والثلث کثیر، درېیمه زیاته ده، څلورمې ته راکوز شه، پنځمې ته راکوز شه چې وارثانو ته څه نه څه پاتې شي. بل دا بالمعروف په ښایسته طریقې سره وصیت چې ظلم او زیاتۍ پکې نه وي. دا نه چې ته وایې چې یاره زه دغه مشر زوی دی او د هغه داسې دومره برخه وله ورکړي، یعنې هغه وخت کې چې لا برخه نه وه واضحه، زه د هغه آیت هغه شان وضاحت کړو. یا یو نیم سړی وصیت وکړي چې یاره د جنکو له پکې برخه مه ورکوئ، زه خیر د دوی حج له ولېږئ یا دوی باندې عمره وکړه. دا بعض داسې خوشحاله شي چې مونږ ورته توره وویله الله له م دوکه کسې ورکړه. نو وصیت په ښایسته طریقې سره. بله دا خبره یاده کوي، کله چې الله هر چا له حق ورکو د میراث، نو حدیث کې درځي، امام نسائی امام ترمذي راوړی دی، ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیة لوارث. الله هر حقدار له حق ورکړی دی، وارث دپاره به وصیت نه کوي، وارث دپاره وصیت نشتی. لکه اوس ته دا ووایي چې یاره زما د دویم زوی له پکې دومره برخه زیاته ورکوي، هغه وارث دی، هغه څه دی؟ وارث دی. نو وارث دپاره ته څنګه وصیت کوي؟ وصیت چا دپاره دی؟ چې وارث نه وي، د هغه برخه نه رسي، دا خو ته به ظلم زیاتي کې واقع کېږي. الله وایي دا کار په تقوادارو خلکو باندې لازم دی. ګوره حقا علی المتقین، تقوادار خلک د دین د پولو او د حدودو خیال ساتي، چې تقوا پکې نه وي، د الله نه نه یېرېږي، نو هغه د دې خبرو پروا نه کوي. فمن بدله بعد ما سمعه، نو چا چې بدل کړو دا وصیت وروستو د دې نه چې وایي اورېدو، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، نو یقینا ګناه د دې په هغه کسانو ده چې بدلوي دا وصیت. ان الله سمیع علیم، یقینا الله اوریدونکی پوهه دی. یو سړي وصیت وکړو او بیا وروسته چا په هغه وصیت کې ګوتې ووهلې، ګډوډي کو، نو ګناه یې په هغه وصیت کوونکي باندې نه، ګناه په هغه کسانو باندې چې دې کې ګوتې وهلې، دې کې بدلون راوستې. ځکه چې سړی خو دنیا نه لاړه، غریب خو څه نشي کولی، نو ګناه یې په دوی ده، الله هغه ته ګناه نه ورکړي. ځکه یې وایي چې الله اورېدونکی پوهه دی، الله اورېدونکی دی، د هغه وصیت چې کوو الله د هغه خبره هم اورېدلې وه، د دې خلکو خبره هم الله اوري، او پوهه دی په ټول حقیقت باندې چې هغه وصیت کوونکي څه وصیت کړی او د دوی پکې څه تبدیلي راوسته او څه ګوتې یې پکې وویل. فمن خاف من موص جنفا، نو هغه څوک چې یېرېږي د وصیت کوونکي نه د اورېدو د حق، او اثما او یا د ګناه نه، فاصلح بینهم، نو صلح وکړي په منځ د هغوی کې، فلا اثم علیه، نو نشته هېڅ ګناه په هغه باندې. فمن خاف من موص جنفا او اثما، دا اوس بل حال دی. یو سړي وصیت وکړو، په دې وصیت کې
هغه نه یعنی داسې څه پکې ویلي دي چې هغه د شریعت خلاف دي. جنفن هغه غلطۍ ته ویل کېږي چې هغه قصدن وشي، عفوا په غلطۍ سره وشي. او اثمن ګناه هغه کار ته ویل کېږي چې هغه قصدن وشي. نو اوس دا وصیت کوونکی خو یا خطا شوی دی غیر ارادي او یا قصدنی دا کار کړی دی. لکه زما لونو له به په میراث کې برخه نه ورکوئ، یا زما د خویندو حق شتي ما سره خو نه به یې ورکوئ. سم خیال دی؟ او دا وصیت صحیح دی؟ نه دی صحیح. نو دې کې بدلون یو سړی کولی شي. فاصلح بینهم، د اصلاح دپاره د وارثانو په منځ کې روغه راولي او دا خبره برابر کی چې نه دا خبره دغه د شریعت خلاف، په دې به عمل نه کي. دې نه دا مسله راووته چې په هغه وصیت به عمل نه کېږي کوم وصیت چې د شریعت خلاف وي. لکه بعض یو ناروا کار کوي او ته ورته یې مه کوه، وایي دا چې زموږ پلار موږ ته ویلو چې ویې به یې کوي، او موږ خو د پلار خبره نه شو ګرځول. د پلار هغه خبره به منلی کېږي چې هغه د شریعت خلاف نه وي. چې کله پلار مور نیکه هر څوک داسې وصیت وکړي چې هغه د الله د شریعت خلاف وي، هغه به نه نافظوي، هغې به عمل نه کړي. فلا اثم علیه، نو نشته هېڅ ګناه په ده باندې، ځکه چې ده خو دا بدلون د خیرخواهۍ په نیت وکړو. ان الله غفور رحیم، یقینا الله ډېر بخونکی رحم کوونکی دی. اوس الله د رجوع مسله بیانوي او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې کله دا دویمه سپاره شروع شو، ما وی باید د دې سرنواله د دې آیت نواله آخري صورته پورې د دې امت تربیت دی. یعنې که څوک مناسبت او ربط بیان هم نه کړي خو ټول د امت تربیت روان دی. خو دلته داسې هم ویلی شي چې الله د هغه عبادت په باره کې خبر وکړه چې هغه مالی عبادت دی. وصیت په مال کې کول چې هغه له دومره ورکوي دله دومره ورکوي، دا یو عبادت دی د الله د یېرې نه سړی کوي. نو بل عبادت دی چې هغه بدني عبادت دی. لکه چې شریعت کې بعض عبادتونه مالی دي، بعض بدني دي، بعض مالی بدني دي. روجه هغه بدني عبادت دی. نو الله اوس د روجې خبره کوي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو. عبدالله بن مسعود سوی ما دا خبر ذکر کړو چې کله ای ایمان والو راشي نه ما دې څه نه ویلي. بارک الله فیک. عبدالله بن مسعود وی چې یا ایها الذین آمنوا راشي نو غوږ ورته کېده، یا خو درته الله یو خیر ښیي یا د دې یو شر نه منع کوي. دو کې یوه ده. کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روجې نیول. د روجو خپل مسایل چې هغه په خپلو ځایونو کې بیانوي او الحمدلله په کې زما تفصیلي درسونه شته چې ما پکې د روجو مسایل بیان کړي، هغې ته رجوع کېدی شي. دلته احکام او مسایل د رجوع د هغې د بیانولو وخت پکې نه. الله وی په تاسو باندې روجه فرض کړی شوې ده. روجه د اسلام رکن دی، روجه د اسلام رکن دی. رمضان د میاشتې د روجې نیوه دا د رمضان د اسلام رکن دی. كما كتب على الذين من قبلكم، لکه څرنګه چې فرض کړی شوي په هغه کسانو چې ستاسو نه مخکې وو. دلیل دی چې روجه په هر تیر شوي هر شریعت کې وه، په ټولو باندې روجه وه. یعنی کما کتبه لکه پشان، معنی دا نه ده لکه څرنګه چې په هغوی دا روجې وي او دومره ورځې به نیسي او دا طریقې سره به نیسي داسې په تاسو وي. نه، دلته خبره د فرضیت ده. یعنی فرض په تاسو داسې دي لکه څرنګه چې فرض په هغو وي، ځکه چې کیفیاتو کې فرق راتلی شي، ورځو کې فرق راتلی شي، احکامو کې فرق راتلی شي. نو دلته الله دا مطلب نه دی
چې یعنی احکام بالکل داسې دي لکه څنګه چې پخوانو هغه نه، یعنی فرض په تاسو داسې دی لکه څنګه چې په پخوانو باندې الله فرض کړي. لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي. الله موږ هسې نه وږي کوي او نه هم تږي کوي، نه الله ته دې ضرورت شته چې موږ ځان وږی کړو یا ځان تږی کړو. او ځکه یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي لیس لله حاجه، د الله هېڅ ضرورت نشته دی یو سړي هغه روجې ته چې د ګناه کار پکې نه پرېږدي او صرف یې ځان د خوراک څښاک نه منع کړی. الله په دغه روجې څه کوي؟ الله ته دغه روجې خو ضرورت نشته، نو د ځان هسې تږی کړی دی. او ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله د یو روجتي نصیب په ټوله روجه کې صرف تنده ولوږی، او دا ګوره سخت تاواني انسان دی چې د دومره تکلیف تیر کړي او د ده په نصیب صرف تنده ولوږه ورسي. او وایي کله داسې کېږي چې د شپې راپاڅېده او مونځ کوي او په نصیب یې صرف هغه شپه شوګیرولي، هغه عبادت یې الله نه قبلوي. اصل خبره د عبادت قبلېدل دي. نو زمونږ د ډېرو خلکو دا مطلب دی چې صرف ځان د خوراک څښاک نه منع کوه، بس کنځلې کوه، ګناهونه کوه. دا پکې لا نوې مسله ده، پته نشته که ما پې څوک پوه کولی شي ما پې پوه کوي چې د دې نور ډوبېدو پورې ګناهونه منع دي او بیا د هغې نه بعد سحر راختو پورې بیا جایز دي. یعنې نور ډوبېدو پورې به ګناه نه کوې، بیا چې نور ډوب شو بیا ګناه شروع کړه، نو بیا د سحر د راختو پورې بیا تا ته وخت شتي چې څه کوې کوه. زه خو په دې مسله نه یم پوه، ګناه خو هر وخت حرامه حرامه ده. روجه کې ته د حلالو شیزونو نه بند شوی، د سحر نه د نور ډوبېدو پورې د حلالو نه، حرامو نه به په روجه او بغیر روجه کې منع چې نه اوس روجه ماته شو چې هر څه کوې کوه. د بعضو په مخ کې چې د دې څوک چې د ګناه کار وکړي او خلک د روجې په خولې اشاره ورته وکړي روجه ده، نو چې بیا نور ډوب شي نو دی ورسره پکې هم شروع شي په هغه ګناه کې چې روجه ماته شو. کم رب چې د نور د ډوبېدو نه مخکې او مخکې رب د نور ډوبېدو نه بعد دی، همدا هغه رب بندګي موږ کوو. روجه کې فایده دا ده چې موږ کې تقوا راشي او موږ د غریبانانو هغه حال محسوس کو چې د سحر نه د ماښامه پورې د بعضو هغه روجې سر ته ختلي که نه، او څوک وایي بلډ پریشر مې وخوت او څوک وایي راولیدو، او څوک په سر واورېږدي او څوک لامبي، او څوک کپړه لمدی په ځان یې وراچوي، او څوک ایسي ته پروت وي، او څوک وایي ما مه چېړه نور خپو کې مې سادم نشته، چې تا ته پته ولګي چې هغه کم غریبانانو باندې چې ورځې او میاشتې او کلونه تیر شي څه نه خوري چې هغوی به سحر چې ته هم د هغوی سره په دې تکلیف کې شریک شي که نه. بله دې دپاره ده چې زموږ تربیت په دې وشي چې شهوت په څنګه کنټرولوي. موږ ګورې د الله بندګان یو، موږ به د زناورو پیښې نه کوو، موږ به د زناورو پیښې نه کوو. شهوت دوه قسمه، یو شهوت ته خېټې، دویم شهوت ته عورت. زناور دا دواړه نشي ټینګولی. تا ته الله وایي ته ګوره زما بندې شهوت به کنټرول ساتي، دا نه چې خېټې دې څه وغوښتو او سټې مې وغوښتو او څنګ یې وغوښتو، نه. او دا نه چې عورت دې څه وغوښتو او په څه طریقه، نه. حدود دي، پولې دي، شریعت دی، د الله بندګي ده. نو تاله تربیت درکوي چې د سحر نه د ماښامه پورې ګوره ته د دې دواړو شهوتونو نه دې ځان کنټرول کړی دی، نو چې ته دې سره عادت شي. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته دا ویلو په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. په تاسو کې څوک د واده وس لري نو واده وکړي، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، او څوک چې واده نشي کولی روجې دې لرې نیسي، فإنه له وجاء. د دې سره الله ساتي، د روجو سره هغه شهوت کنټرولي، انسان د ګناهونو نه بني. نو دا حکمت، اگر که دې کې حکمتونه نور هم زیات دي، خو دا مقام د هغه تفصیل هغه نه دي. انشاءالله هغه مرحله به تفصیلي بیان کو
چې دا روجه په څو مرحلو باندې تیر شوې ده یا تیره شوې ده. الله مخکې وایي ایاما معدودات، یو څو ورځې شمار کړې شوي دي. دا ګوره دوه خبرې الله وکړي یا درې ووایه. روجه په تاسو فرض کړی شوې ده، دوه بسې دوه فایدې به ترې راوباسو. لکه څرنګه چې په مخکینو فرض ده، یو څو د شمار ورځې دي. دا دوه خبرې چې الله وکړي که نه، چې روجه په تاسو فرض کړی شوې ده لکه څنګه چې په مخکینو، او بیا یو څو د شمار ورځې دي، د دې دپاره وکړي چې تا ته د عبادت کول اسان شي. نو چې ته یې کې د عبادت، نو ګوره دا ګوره مخکینو باندې هم لازم یوازې په تا نه دی. نو دویم الله وایي د شمار یو څو ورځې دي، پوره کال خو نه دی، یو دوه میاشتې خو نه دي، یو څو ورځې دي د میاشتې، کله دېرش او کله یو کم دېرش. ها نیکان خلک ورسره عادت دي، نیکان ورسره عادت دي د هفتې د دوه ورځې روجې نیسي، میاشت کې درې ورځې. او دې کې عرب شک نشته په دې کې چې عرب زموږ نه په دې کې ډېر مخکې دي. زموږ هغه دیندارو کې هم ډېر لږي چې دا کار کوي. نو ځکه اوس رمضان را روان دی انشاءالله، نو د اولنۍ هفته دوه درې خلکو دې مزاجونو ته او دې تندو ته لږ ګوره چې دوی څه حال دی. ځکه چې په دې غریب باندې 11 میاشتې تېرې شوي دي، د ګوره روجه نه ده نیولې. په دې 11 میاشتې تېرې شوي د روجه نه ده نیولې. نو چې 11 میاشتې بعد روجه ونیسي، نو د ده دا به سر ته نه خیږي چې وایي زموږ روجه سر ته ختلې ده. نو دا سرونو ته چې روجې خیږي، دوی نه دي عادت ته روجو سره. څوک مخکې نه روجې نیسي، هغه د روجو سره عادت دی. الله وایي ایاما معدودات، یو څو د شمار ورځې دي، ښه په جوش جذبې سره دا عبادت کوه. فمن كان منكم مريضا، نو هغه څوک چې ستاسو نه مریض، او علی سفر یایي په سفر. اوس دې دواړو ته د پرېښودو د روجې د پرېښودو اجازت شته، دا رخصت دی د الله طرف، خو بیا به یې قضا راوړي. مطلب دا نه چې پرېښوده پرېښوده بس. ځکه الله وایي فعدة من ایام اخر، نو په ده باندې شمارل دي د ورځو نورو. ولې به شماري نورې ورځې؟ د قضا دپاره. د دې په ځای دې بیا نورې ورځې وشماري، یعنې دا شمار دې په نورو ورځو کې پوره کړي د روجو ده، قضا به راوړي. مریض په دوه قسمه، او د روجو دا مسلې هسې یعنې زور زبردستي د باندې نه کوو، خو که شوق می چې دا روانه روجه چې کومه ده د داسې د علم په رڼا کې تېره کوي او مسلو باندې پوه شي، نو زموږ درسونو ته واپس شي. ما تفصیلي د روجې مسایل ذکر کړي، یو 2 کاله مخکې کې تقریبا داسې و. که شوق می او یا که مولیان یې، نو بیا خو تاسو ته موږ څه نشو ویلی، ځکه چې بیا خو یو سړی په یو خبره باندې پوهې او بیا یې اوري، نو هغې کې هم دا فایدې چې سړي ته هغه علم څه شي را تازه شي. نو تاسو چې کوم علم پروت دی په سینه کې، دا به څه شي را تازه به شي. خفه کېږئ مه، بیا پکې هم خیر دی، بیا پکې هم خیر دی. که درته نه معلوم به شي، او که مولای عالمې مسلې درته یادې دي، نو علم مراجعه به دې وشي، مسله به را تازه شي. د مسلمان دا طریقه ده، د هر عبادت موسم چې راځي، نو اول دغه عبادت په مسایلو باندې ځان پوه کړي. زموږ خو په دې باب کې تجربه ده ټول راماتي، که دیندار یې او که بېدینه یې، او که هر یاره به دا چلو شو دا څنګه، او که دا چلو شو دا څنګه، او داسې مو وکړو دا څنګه، او پېشمنۍ داسې، او روجمات یې داسې، او سرسایه داسې، او پلانې شی داسې، او پلانې داسې. هلکه هغه واضحه مسلې، خو ده چې ته شوق نه و د ده چې دې عبادت په باره کې دی زده کړی. نو موږ ډېرو کې مشکل دا دی چې مسله را پېښه شي وروسته معلومات کوو. که موږ اول ځان پوه کړو، نو د عبادت به د علم په رڼا کې وکړو. بیماری په 2 قسمه، یو هغه بیمار چې هغه وختي طور بیماری،
خو داسې بیمار چې روژه نیول ورته ګرانې نو دی روژه پرېښودی شي. یو خو داسې په سر مې بوج دی، د سر د بوج د لاسه څوک روژې نه پرېږدي، یا داسې نرۍ غونته کې تبه ده، یا داسې لږ په دې هډوکو مې درد دی، نه داسې بیماري چې سړی پکې روژه نشي نیولی دی روژه پرېښودی شي، وروسته به یې قضا راوړي. دویم بیمار هغه دی چې ډاکټري اصولو کې د ده د دې بیمارۍ علاج دا نشته او د عمر له دغه شان بیمار دی، نو دی د هرې ورځې په بدله کې به یو مسکین له خوراک ورکوي، د هرې ورځې په بدله کې به یو غریب مړی، او دا تقسیم چې دی ذهن کوو نو ټوله مسله به راته حل شي. بار بار تپوسونو ته به ضرورت نه وي، یاره د یو سړي ګردې خرابې دي، ګردې چې خرابې څه به کوي؟ تاسو ته وایم نه به نیسي روژه؟ نو دی کوم یو کې دی؟ دایمي بیمار دی. یو سړی دی د زړه مسله یې ده او ډاکټرانو بیا دا خبره منع کړې ده چې ته به لازم څه نه څه خورې یا به څه څکې او یا داسې بله بیماري الله دې موږ ټول نه ساتي. یو سړی وختي طور بیمار دی بیا ښه کېږي، لکه اپریشن یې وکړو، اپریشن یې وکړو داسې یو معذوره دی، ډاکټرانو ته چې روژه به نه نیسي تا له روژه ښه نه ده، او بیا ښه شو نو دی به یې روژو قضا راوړي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او باغ کسانو چې طاقت روژې لري فدیه ده چې طعام د مسکین دی. اوس دلته بله مسله یاده کړه، د روژې ګوره په یو څو مرحلو باندې تېره شوې ده. اوله کې داسې وه په اسلام کې چې د کله چې رسول صلی الله مدینې ته راغی نو د میاشتې د 3 روژې دا به یې نیوې، بیا به سره عاشورا هم نیوه، نو دا لازم وي، دا څه وي؟ دا لازم. بیا الله د هجرت په 2م کال روژې څه کړي؟ فرض کړي چې دا روان رمضان دا روژې به نیسئ، دا 2مه مرحله ده. خو په هغې کې دا وایي چې وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، گنجایش پکې دا پیدا شو چې اختیار دی پکې، من شاء صام ومن شاء اطعم مسکینا، که څوک غواړي روژې دې ونیسي او که څوک نه نیسي نو طعام مسکین دې ورکړي. دا اوس 2مه مرحله ده. 3مه مرحله دې پسې چې دا کوم آیت دی په هغې کې الله عامه خبره وکړه چې څوک هم د رمضان د میاشتې سپومۍ ویني او دا میاشت پرې راشي دی به لازم روژې نیسي. هغه اختیار ته څه شو؟ ختم شو. او فدیه د مسکین د پاتې شو د هغه چا دپاره چې د چا طاقت نه وي د روژو د نیوو، د کمزورتیا د لاسه، د ډېر عمر د لاسه. لکه اوس یو سړی دی عمر یې ډېر زیات دی، یو زنانه د عمر یې ډېر زیات دی، بیمارانو کې خو ته نشي وراچولی، خو روژه نیوه ورته ګران دي، نشي نیوی، بدن کې طاقت نشتی، نو دوی به د هرې ورځې په بدله کې یو مسکین له خوراک ورکوي. بیا دا مرضي ده که د دوی په یو ځای ورکوي او که جدا جدا ورکوي، خو دومره ده چې هغه کمې روژې په باره کمې روژې په بدل کې چې خوراک ورکوي چې د هغه په هغه ورځې ورکوي یا د هغې نه وروستو، هغې نه مخکې نشي ورکولی. لکه اوس یو سړی رمضان شروع شي او 10 غریبانو له خوراک ورکړي، دا طریقه نه ده صحیح. رمضان ختمیږي آخري ورځې 10 غریبانان راوستو او هغوی له د یو ټیم خوراک ورکو، صحیح ده؟ یا روزانه ورکوي، روزانه یو غریب له خوراک ورکوي. فمن تطوع خيرا فهو خير له، نو چا چې په خوښۍ سره وکړو یو نیک کار نو دا ډېر غوره ده هغه لره. وان تصوموا خير لكم، او چې روژه ونیسئ تاسو دا ډېر غوره ده ستاسو دپاره. ان کنتم تعلمون، که چېرته تاسو پوهېږئ. اوس که موږ داسې ووایو چې دلته خبره د اختیار په باره کې ده چې مخکې سړي ته څه اختیار وعلى الذین یطیقونه،
یو قول د علماء دا دی د صحابه کرامو نه نقل دی لکه امام احمد دا روایت راوړی معاذ بن جبل نو بیا به دلته مطلب دا شي وان تصوموا خیر لکم چې صحیح د اختیار شتي خو غوره کار څه دی روجې نیول دي بیا د آیت منسوخ شو عبدالله بن عباس وی دا منسوخ نه دی هو للشیخ الکبیر والمرأة الکبیره دا وی د بوډا او د بوډۍ دپاره دی چې هغوی روجې نشي نیوی نو بیا به موږ د دې باره کې څه وایو وان تصوموا خیر لکم نو بیا به داسې وایو چې صحیح ده په دې مشر باندې روجه نشتی خو که نیوی شي څه ګنجایش پکې نو روجې نیوه ورله غوره دي خیال مې دی یعنې روجه خو په ده نشتي ولې ځکه چې د هغه په بدن کې دغه طاقت هغه نشتي خو که ونیسي نو غوره ده بیا به دا لازم داسې وایو ځکه چې هلته مونږ ووي چې د آیت منسوخ نه دی او دا آیت پاتې دی د بوډاګانو دپاره یا د بوډۍ دپاره د مشرانو دپاره ګوره دلته الله دا خبره وکړه فمن تطوع خیره څوک چې په خوښۍ سره او په خوشحالۍ سره نیکي وکړي نو دا کار ول ډېر غوره دی اشاره دې طرف ته دی چې کله روجې نیسي که نه او دین علاوه چې نور عبادات ومي نو چې طبیعت پکې برابر ساته تاسو په الله باندې احسان نه دی کړی او دا یو نیم روجې نیولي که نه چې ته ورسره خبره کوې څه اخواشه مړه روجه مې ده اخواشه نو څه ماله دې نیولې ده په الله دې احسان کړی چې روجه مې ده روجه مې ده او روجه مې ده او سړی به پیتي کي نیک عمله خلک خو خپل اعمال پټوي نفلي روجې د ډېرو نیکانو خلکو نه خلک خبر شوي نه چې دوی لا نفلي روجې نیسي او دی چې سحر راوځي او د ماښامه پورې دغه ګردان کوي زما نن څه ده روجه ده یاره غلی کښېنه کنې روجه مې ده او یاره درځم د پسې کنې روجه مې ده نو څه کوې مونږ سړي څخه کړي چې روجه ده او دا تا کم عبادت کړی دی چې طبیعت ته پکې دومره خراب کړی دا خو د الله دپاره دی کړی دا خو د خوشحالۍ خبره ده عبادت چې کې په روڼ تندي کوه که هغه روجه ده که هغه زکات دی که هغه صدقه ده که هغه علم ازده کول دي که هر څه دي پرون تندي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن میاشت رمضان ده هغه چې نازل شوی دی پاگی کی قرآن رمضان شهر رمضان د دې تعلق د قرآن سره د روجې سره دی ځکه ذکر کو او بیا د روجې تعلق او د قرآن د یو بل سره تعلق دی نو ځکه ذکر کو دا روجې نیو په رمضان کې دي نو د رمضان د میاشتې باس په لازم کېږي بیا په رمضان کې قرآن نازل شوی دی نو قرآن او د رمضان تعلق دی نو ځکه د قرآن باس به کېږي شهر رمضان دا رمضان نوم د دې میاشتې ګوره جاهلیت په ورځو کې دا وروسته ورته نه دی ایښودی او په دې میاشت کې به ګرمي ډېره زیاته وه ځکه دا نوم پې ایښودی شی دا هغه میاشت الذي انزل فيه القرآن چې دې کې الله قرآن نازل کړی شوی دی معمولی مه ګڼئ الله وایي دا ورځې نو قرآن خو موږ څو پیرې ویلي چې قرآن 30 کاله کې نازل شوی دی نو څنګه الله وایي چې رمضان په میاشت کې نازل شوی دی نو هغه جواب دا دی چې په یو پیر قرآن په 2 طریقو سره نازل شوی دی یو د لوح محفوظ نه د دنیا دی اسمان ته چې بیت العزه ورته ویلی کېږي دې ته په یو ځای رب العزت ټول قرآن راکوز کړی دی نو دا رمضان کې او په رمضان کې د لیلة القدر په شپه کې بیا د هغې نه 30 کاله کې لږ لږ قرآن هغه راغلی دی بعض علماوی مطلب دا دی چې شروع د قرآن د نازلېدو هغه د رمضان په میاشت کې شوی دی دواړه خبره صحیح ده او دا سره فائدې ده کوي څومره آسماني کتابونه چې تیر شوي دي ټول د رمضان په میاشت کې نازل شوي دي ټول د رمضان په میاشت کې نازل شوي نو قرآن کریم هم د رمضان په میاشت کې نازل شوی دی الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان باغی کی قرآن کی هدى للناس هدایت د خلق د پاره
وبينات من الهدى وخكار خبري ده هدايتي والفرقان فرق راوستون کی پمینز دا حق او دا باطل کی قرآن کی خو ہدایت تی دا سیدنو اسلام جو دو پیری دا خبر ہونے شوا چی هدل للناس ہدایت تی دا پار دا خلقو او خکار خبری دا ہدایت تی نو دا یاد کی فائدہ قرآن کی ہدایت دا اولنے چکم ہدایت ذکر شوی هدل للناس عام ہدایت تی یعنی ستا مخا اغنی غلاری ترواوڑی دا ہدایت قرآن کشتی بید اغین بعد تفصیل دا دی ہدایاتو اغن پا دی قرآن کشتی وبینات من الهدى اخکار خبری دا ہدایت نو دا تفصیلی خبری دی اول استا ہدایتو شو کم طرف تا اسلام طرف تا نیغ لارت دا دین طرف تا نو سم دی قرآن کی دا دگا نیغ لاری تفصیل پروت دی وبینات من الهدى اخکار خبری دا ہدایت پا کی بیا پرتی بعض علماء وی دا یو ہدایت تا عقیدی دا دا بل ہدایت تا عمل دی یعنی قرآن استا ہدایت کی دا عقیدی طرفتم او دا عمل طرفتم والفرقان دا خوازیه دا دیسی خبری پا دی قرآن کی دی چی داگی پلوستلو سراو چی پاگی بنیزان پو کی نو فرق پر ازی دا حق او دا باطل پا منس کی کتا دا پیجندل غواری چی حق کم یو دا و باطل کم یو دے نو داگی دا پارک قرآن ازدکا فمن شهد منكم الشهر فليصم نسوک چی حاضر شستا سندی میاشت نروج دی ونیسی داگی میاشت رمضان یعنی سوک چی سپومی وینی او دا میاشت داخل شوا نو پا دبانی روجی نیوس شو لازم شو اگه مخینی مسئله سا شوا اگه منسوخ شو اگه اختیار منسوخ شو اختیار اگه منسوخ شو چینا کسوکی نیسی نو اگه دی مسکین لخوراک ورک اللہ وینا چی طاقت یی لازم بروجی نیسی فلیصومه ادین دا فائدہ روتا چی دا روجی داخلی دل او ختمی دل دا سپومی دا رؤیت سر تعلق ساتی دا پا کلینڈر سر دا خبری نا ثابتی گی دا پس سر ثابتی گی دا ہلال رؤیت سپومی دی ولی دا رمضان دا میشت روجه داخل شو دا شوال سپومی دی ولی دا روجه ختم شو ومن كان مريضا او على سفر او سوک چی ناجوڑ یای پا سفر باندی فعدت من ایام اخر نشمارل دی دا نورو رزو یعنی پا دباندی شمارل دی دا نورو رزو یدی پا زیب نوری ورزی اغب یعنیس او دلتا سلیز لکی چی دا سفر دا روجی تفصیل بیان کی خوخ دیر لگ دی ذکر لازم اغ نورو درسونو تواپش چی مسافر دا پار روجه گوره دا بوزه گوره دا دالتا معلوم کی دلتا دا پتو لگی دا چی مسافر دا پارا دا روجه دا پری خودو رخصت اللہ ورکڑے دا گوگو تو کولو کی اللہ ورکڑے منگ ندی بازوی ننوی نن سبا جازون رووتو کنا کم رب چی دا کتاب را لگره دا پتا نو چی جازون بروزی او دا تا نو پتا چی گاڑی برازی هر سو تا پتا نو خو بیا بیویلے وی چی دا آغا چا دا پاردی چی سوک دا اوخانو پا زمانے کی دا غین بعد بیا مسافر روجہ لازم نیسی نو چی اللہ رخصت ورکی موتا پا کی بیا گوتی نیشو والا پا خلکو تنگسیا مرا والی اللہ رخصت ورکڑے او پا سفر کی روجہ نیو گران کار دے منگ بخفل تجربہ کردی دا اسی دا باز ہوئی اسی گاڑی کی چی ناسی او پا سفر کی مسڑی تا روجہ نیو گرائیں بعضو حالاتو کی سڑی تا آسانی نو اللہ پا دی خپلو بندگانو بانی خب پوہ دے دا غوی مناسب رخصتونے ورکڑی دی یو مولا سرا یا دیو عام مسلمان سرا دا اختیار نشتی چی دا اللہ دا بندگان اگر رخصتونے والی کم رخصتونے چی والا اللہ ورکڑی دی یرید اللہ بکم اليسر غاری اللہ پتاس وسانی ولا يريد بكم العسر او نغواری پتاس گرانی
الله زمونږ دپاره اسانتیا خوښوي او د الله په بندګانو کې یو بنده راپاسي په موږ باندې به سختي راوړي. الله زمونږ رب دی، موږ دپاره خبر اسانوي. ته څوک یې چې زمونږ دپاره یې ګراني؟ ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي یسروا ولا تعسروا، نرمي کوئ سختي مه جوړوئ. د دې یو نیم عالم کار صرف د څه سره د سختو مسلو سره. صحیح ده، شریعت کې چې کوم ځای کې مسله سخت دی موږ به یې سختوو، خو چې کوم ځای کې ګنجایش شي نو دی چې منبر ته وایي حرام دی، کافر دی، فسق دی، فجور دی، پلانی شي کې د خنزیر چربي ده، او په دغه الوګان چیرې چپسو په دې کې د خنزیر چربي ده، او په دې چنګم کې چیرې دا شی دی، او د خنزیر د چربي دومره ارزانه شوی ده، خو انګریزان پې دومره ځان پې وژني، او تا ته په چنګم کې او په چپسو کې او په چاکلیټونو کې وراچوي. عالم له پکار دی چې دی به دانش دی به هوښیاري، دی به دنیا د حالاتو نه ځان خبروي. لکه اوس ځان پسې د جومات دا دروازه را بنده کړم او یا صرف دې علاقه کې پروت یم او دنیا د حالاتو نه خبر نه یم، او یو کس راته راشي وایي چې خبر خو نه شوي که نه، په چاکلیټونو کې هم چربي ور واچول، او د جمعې ورځ بیان زه په دقې وکړم او د خولې نه مې پشم راوالي چې دا حرام شي نه تاسو خورئ او په دې کې دا او په دې کې دا، نو ته د دنیا د حالاتو نه نه یې خبره، او پلانې شی حرام او دا حرام او دغه حرام. زما یو ورځ د یو کس سره ملاقات وشو، ملا و دلته راغلی و، نو د لرې ځي نه دلته راغلی زما سره ملاقات له، یو بل ملګري هغه راوستو ځان سره، نو بس خبرې اترې جوړې شوې، به د دې چاکلیټونو په باره کې او دا خواږه شي نه چې میلاویږي دوکانونو کې، وایي دې باره کې نو دې باره کې هو اصل دا یې چې د خوراک څښاک سامان حلال دی. نه نو په دې چې دا کوډونه دي او په دې موږ نه پوهېږو، ما کوډونه به یې څه دي؟ نو بس بیا موږ یو څو دانې راوغوښتې، نو په یې باندې هغه کوډونه دا د هر سامان خپل نمبر وي، وایي دې کوډ ته دې خیال دی، په دې اوس ما ورته نه پوهېږو، خو دې کې اشارات دقه خبرو ته دي. ما ګوره مولوي صاحب تا په خپله وایي چې په دې ما ورته نه پوهېږو، نو چې پې نه پوهېږي نو بیا پکې خبرې سره کوي، تا ته څه پته ولګېدي چې دې کې د خنزیر چربي ده. بیا مې د پوره د دې چې کوم وزارت ته چې دې سره تعلق ساتي د هغوی هغه صفحه مې کوله وکړه، هغوی ته مې سوال ولېږو چې دا داسې داسې شي نه دي، بعض خلک دا وایي، هغوی تفصیلي جواب راولېږو چې دا موږ کتلي دي، دې کې هېڅ نشته، دا داسې دي، دا دغه. ما مولوي صاحب څه دی سړی مطمئن نه و، ځکه چې هغه هلته چېرته کلي کې چېرته د خپل ملګري نه یا خواته ګاونډي نه اورېدلي وو چې دې کې د خنزیر چربي اچوي. په حکومت یقین نشته کوم چې دا کار کوي، خو لکه ګاونډي یا چا ورته ویلي چې دې کې څه دي، دې کې چربي ده. هغه کوم ملګری چې ورسره راغلی هغه ما ته وایي شیخ صاحب الله دې جنتونه درکړي تعالی، وایي دغه وایي زما زارش نه کړه. ما وایي څنګه؟ وایي موږ په سفر را روان وي، ده ما ته دغه نمبر دا قصې وکړي چې دا شی په کوم شي باندې چې دا نمبر یې دا داسې دا داسې. نو بیا زه وږی شوی وم، دوکان ته کوز شوم، نو هلته هغه کیکونه میلاویږي، وایي ما چې دا کیک به راوالم ځان له وبه خورم، وایي چې کیک مې راوستو په یې دغه نمبر یې، وایي ما چې دې شي کې مې اچولی، بیا مې پرېښ. عالم به هوښیار سړی هوښیارې خبرې به کوي، دا په علماو پورې مزه نه کوي، بې تحقیقه خبرې، او هر شی حرام او حرام او حرام، او دلته دا حرام دا هسې هغه تقوا ده چې سړی پکې د الله د حدودو نه واوړي. یو شی الله حرام کړی نه ته حرام دی، په عوامو سختي نه ده پکار. الله وایي زه ستاسو دپاره اسانتیا غواړم، ولا یرید بکم العسر. ها شریعت یو ځای کې سختي راوستي، هلته بیا سختي کول دین دی او لازم دی. خو سوال دا دی الله دې ځای کې زموږ دپاره کوم اسانتیا راوسته؟ بیمار او مسافر دپاره رخصت، صرف دا اسانتیا ده. بارک الله فیک. یو اسانتیا ده چې کال کې ایام معدودات یو څو د شمار ورځې روجي، بل اسانتیا نشته.
او اخو را روان او هغه را روانه دا په دې بل آیت کې ده هغه اسانتیا را څوک چې نشي نیولی نو فدیه دې ورکړي نه د ورځې یو خاص حصه ده دا هم کیدی شي بله الله وی فعدة من ایام اخر شمارل د نور ورځو دي او ورځې وخوي نه در روان رمضان پورې چې کومه ورځې نیسي که پرله پسې نیسي او که جدا جدا نیسي دا ټول اسانتیا دي چې الله موږ ته نصیب کړي دي الحمدلله ولتکملوا العده او د دې دپاره چې تاسو پوره کوئ شمار اسانتیا ولې الله راولي چې دا روجې چې څومره دي چې دا څه شي دا پوره شي که چېرته سختي جوړه کړې وی نو بیا به د دې پوره کول ګران و بل د قضا دی چې وي چې دا قضا راوړئ په نورو ورځو کې دا دې دپاره چې شمار د ورځو نه پوره شي ولتکبروا الله علی ما هداکم او د دې دپاره چې لوی بیان کوي د الله په هغه طریقې سره چې ښولي د تاسو ته ولتکبروا الله علی ما هداکم اکثر مفسرین دلته دا وایي مطلب دا دی چې د عبادت په اختتام سره تاسو د الله لوی بیان کړئ نو ځکه سنت طریقه دا ده چې کله نور ډوب شي د رمضان د آخرنۍ ورځې نو بیا څه شروع شي تکبیر شروع شي د هغه اختر د مانځه پورې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دی نور هم صحیح نو دا تکبیر په دې ویلې کېږي ولې د الله لوی بیانېږي یعنې دا عبادت موږ پوره کړو او په ښه طریقې سره پوره شو علامه هداکم یوه معنی دا ده په هغه طریقه چې ښولې ده تاسو ته دا لوی به په هغه طریقه بیانوي چې کومه طریقه شریعت کې راغلې ده او دویم معنی دا ده ولتکبروا الله دې دپاره چې لوی بیان کوي د الله علامه هداکم د دې د لاسه چې تاسو ته هدایت درکړی دی یعنې د الله لوی ولې بیانوي ځکه چې موږ ته هدایت را نصیب کړی نو خو د هغې په رڼا کې موږ دا روجې ونیو چې سړی هدایت یافتی خو په دې عمل په دې عبادت باندې به عمل وکړي ولعلکم تشکرون او دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ د دې دپاره الله دا اسانتیا راولي او د دې دپاره د عباداتو دا وضاحت داسې کړی چې تاسو د الله شکر ادا کوئ هر وخت وإذا سألك عبادي عني او کله چې تپوس کوي ستانه بندگان زما په باره زما کې دلته اوس د دعا خبر راځي او د رمضان او د دعا یو تعلق دی نو په منځ کې د دعا مسله راوړه چې ستاسو ګوره خیالي دی ته د رمضان او د قرآن تعلق دی او د رمضان او د روجې خاص تعلق د دعا نو دعا او د قرآن تلاوت دا دې له د رمضان په میاشتو کې ډېر زور ورکول غواړي د دې آیت په شان نزول کې علماو یو څو خبرې بیان کړي مشهوره دا ده امام احمد دا حدیث راوړی دی ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره د غزا دپاره وتیو نو کله چې به موږ په دنګ ځي ختو کته به راکوزېدو رفعنا اصواتنا بالتکبیر موږ به د الله اکبر په زوره وي نو رسول صلی وسلم وایي چې په ارام وایي په ارام وایي د اواز لږ کم کړئ فإنکم لا تدعون اصم ولا غایبا تاسو داسې رب نه رابلئ چې هغه کوڼ دی یا هغه غیب دی انما تدعون سمیعا بصیرا تاسو داسې رب رابلئ چې هغه اورېدونکی دی او هغه لیدونکی دی إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته تاسو چې کوم رب رابلئ که نه هغه تاسو ته ستاسو د دې سورلۍ د دې سټ نه هم زیات نږدې دی سړی چې په سورلۍ باندې سوري که نو سورلۍ دا سټ سړي ته څومره نږدې د دې نه زیات وایي دغه رب تاسو ته نږدې دی د تاسو چې رابلئ او یو حدیث کې داسې راځي چې صحابه کرامو تپوس
چې یا رسول الله په زوره وغواړو د الله نه که نه په غلي اواز سره په کومې طریقې سره خپل رب ته خپل حاجتونه ووایو او بلنه ورته وکړو نو الله دا آیت نازل کړو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کله چې تپوس کوي ستانه بندگان زما په بار زما کې صحابه کرامو له تپوس کړو کنه چې آیا زمونږ د رب نږدې دی چې پټه خبره وکړو که لرې دی چې آواز اوچت کړو نو الله دا آیت نازل کړو چې زه یعنی الله خو ذات په اعتبار سره په عرش دی بهغې خو مخکې دلایل پیش خو د علم په رڼا کې الله جواب ورکوي چې د علم په رڼا کې یا د علم په باعتبار د علم او باعتبار د لیدو د اورېدو الله وایي زه هر چا ته نږدې یم فإني قریب نو یقینا زه نږدې یمه زړه ته زما ډېرې خبرې ارزي کې راځي خو بس سړی ترې واوړي بیا ډېر تفصیل جوړېږي خو هسې یو فایده یاده کوي اوس به نور سوالونه راشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سوالونه شوي دي او الله د هغې جواب ورکړی خو جواب چې الله ورکوي نو یا ورته وایي قل یا ورته وایي فقل ته ورته ووایه داسې دلته ووایي بندګان زما تپوس کوي زما په باره کې فإني قریب نو زه نږدې یم قل یې ورته ووایي چې ته ورته ووایه چې زه نږدې یم داسې پکې شتي نشتي دلیل دی په دې باندې چې د دعاګانو او د عباداتو په وخت کې د الله او د بنده په منځ کې واسطو ته ضرورت نشته ډایرکټ رابطه د الله سره ساته ډایرکټ تعلق د الله سره ساته او د بعض مولیان دا چې خلک لرې کوي د الله نه نو د هغوی خپل یو تجارت روان کړی او ته ګناهګار سړی ستا به الله واوري والعیاذ بالله دې خبرې ته وګوره ستا به الله واوري الله خو اوري دا هر چا اوري او وایي چې ستا د اوري نو ګناهګار دی هم اوري که او دا توبه چې الله په دې شریعت کې راوستې د څه لپاره خو دې ګناهګارو دپاره ده دا چې هر ځای کې وایي ان الله غفور رحیم خو هم د دې ګناهګارو دپاره که بخښنه ورته که نو د خلکو نه ځان لرې ساتي چې تا لرې کوي د الله اجیب دعوة الداعی اذا دعان قبلهم دعا د دعا کوونکي کله چې دعا وغواړي مانا فلیستجیبوا لي نو دوی دې خبره ومني زما وليؤمنوا بي او ایمان دې راوړي په ما لعلهم يرشدون دې دپاره چې دوی په سمه لار شي الله وایي زه دعا قبلوم د دعا غوښتونکي خو د هر چا دعا قبلیږي د هر چا قبلیږي نه تاسو دا پرېږدئ دا خبره روانه د مؤمنانو ده د هر مؤمن دعا قبلیږي دغې له راځو دا یو جواب دی د هر چا دعا خو هر وخت نه قبلیږي که ستاسو دا قبلیږي پته یې چې د کومو چې جواب راکړو چې هر وخت قبلیږي ځکه چې کله انسان کې څه کمی وي د هغې د لاسه دعا قبوله نه شي دې چېرته نه وي شوي نو الله خو دعا قبلی د هر دعا غوښتونکي خو کله قبوله نه شي چې قبوله نه شوه نو الله خو په دې خپله خبره دی خو یې قبلی چې قبوله نه شو نو پوه شو په غوښتونکو کې کمی دی بله دا چې حدیث کې دا راغلي دي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې امام احمد دا حدیث راوړی چې کله یو مسلمان دعا وغواړي د الله نه نو الله له بدري کارونو کې یو ورکوي اما ان يعجل له دعوته دا دې چې څه غواړي د قول الله ورکي واما ان يدخرها له في الاخره یا دا دعا د لپاره په آخرت کې ذخیره کې هلته له ثواب ورکي واما ان يصرف عنه من السوء مثلها یا د دې په ځای کې یو مصیبت او سخته درېږي خیال هم دی که نه نو موږ خو د دعا قبلېده صرف څه ته وایو نه چې هغه څه غوښتلي چې دغه الله راکړي
خو دا هم د دعا قبلېده دي که نه، لکه الله د دې په ځای ته دې خبر نه یو بل شر تا ته د رسېدو هغې تا نه لرې کړو، او دا دومره ضروري نه و دا تا چې څه غوښتو، دغه ضروري و چې ته دې شر نه بچ شي. او دغه شان دا دعا ستا دپاره وساتلی شوه، قبوله شوه، آخرت کې به الله په دې لوی اجر تاله درکړي، دا هم قبلېده دي که نو تعدي نه ده پکار، ځکه رسول الله وسلم دې نه منع کړې ده. لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل. دا هغه وخت پورې د انسان دعاګانې قبلېږي چې څو پورې تعدي نه کوي. صحابه کرامو یا رسول الله وما الاستعجال ده، تعدي کول څه ته وایي؟ ويقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. یاره ما خو دعاګانې وغوښتې او ما وغوښتې او ما وغوښتې او الله یې نه قبلوي، پښیمانه شي هغه دعاګانې پرېږدي، نو تعدي به نه کې غواړي به کېدی شي الله یو څو کاله بعد ستا د حاجت تاله درکړي او بهګي د الله حکمتونه، خو ته به په دعاګانو غوښتو باندې نه ستړی کېږي او نه به په دې باندې ځان تنګېږي، بهګي دا عبادت دی. بله فایده تی داره وته فلیستجیبوا لی، زما خبره دی ومني. څوک چې د الله خبره څومره مني دومره دعاګانې قبلېږي. دا یاد کړه چې کله ته دا معلومول غواړې چې ستا دعاګانې الله قبلوي او که نه، نو ته ځان ته وګوره ستا معاملات د الله سره څنګه دي، بیا مخکې خبرې ته ګوره. اوس دې نه بعد چې دا کوم اوږد آیت دی دې کې ډېرې مسلې بیان شوي دي، خلاصه یاده کړئ د دې په باره کې سبب نزول. عبدالله ابن عباس وی رضی الله عنهما چې مخکې دا طریقه وه په اسلام کې، کله چې دا روجې الله فرض کړې چې څوک هم د ماښام نه بعد اوده شو بس دی څه شو، دی روجه شو، یا د ماسخوتن لمونځ یې وکړو نو په ده باندې ښځه خوراک څښاک هر څه پې څه شو، هغه هر څه پې حرام شو. نو بعض خلک په دغه کارونو کې واقع شو، الله رب العزت اسانتیا راوسته. په هغه بعضو کې یو عمر بن خطاب رضی الله عنه چې د هغه نه د ښځې سره کوروالی شوی و، بیا راغی په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې. او سرما ابن قیس رضی الله عنه هغه د پټي نه راغی سم ستړی شوی او تږی شوی او وږی شوی او ناسو چې دا ښځه ماله څه راوړي، روجمات یې راوړي. دغه روجمات یې د هغه انتظار و، ښځه لاړه هغې روجمات یې تیار و چې راله یو هغه اوده شوی، نو چې هلته اوده شوي بیا خو به هغه بل ماښام ته خبره رسي، نو سبا له په هغه باندې بېهوشي راغله، ستړی شوی و، ډېر تږی شوی و، وږی شوی و. نو چې کله دا خبره رسول صلی الله علیه وسلم ته راورسېده، الله رب العزت دا آیتونه راولېږل. څه مهربانه رب دی الله. ابل موږ په اصول تفسیر کې دا خبره ذکر کړې وه چې دا قرآن لږ لږ ولې نازل شوی دی، یو فایده یې دا ده ګوره، دلته اوس ضرورت دی چې دا مسله اسانه شي، نو دې وخت کې الله اسانه کړه، ځکه الله د قرآن 30 کاله کې لږ لږ رالیږلی دی. یعنې بعض آسماني کتابونه الله په یو ځای راکوز کړي دي، نو الله کولی شو چې دا قرآن یې په یو ځای ټول رسول صلی الله علیه وسلم له ورکړی، خو دا چې 30 کاله کې لږ لږ راځي، نو یو حکمت پکې هغه دا دی چې موږ ته الله دا رحمت محسوس شي، او چې الله په خپلو بندګانو څومره مین دی چې دې موږ ته پته ولري. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره په شپه د روجو کې یو ځای کېدل د خپلو بیبیانو سره. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما او سعید بن جبیر او حسن بصری او قتاده ټول وی الرفث نه مراد کوروالی دی د خپلې ښځې سره. نو دلته اوس الله اجازت ورکړو چې د روجو په شپو کې د ښځې سره کوروالی څه دی، جایز دی. که ته د روجماتې نه بعد اوده شوی که نه اوده شوی، او که ماسخوتن نه بعد او که د ماسخوتن نه مخکې، خو چې نور ډوب شو نو د ښځې سره میلاوېده څه شو، هغه جایز شو د سحر د راختو پورې.
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن اغوی جامه دستاسو د پاره او تاسو جامه یې د اغوی د پاره. اغوی خزی جامه دستاسو د پاره او تاسو د خزو د پاره جامه. اسی طریقه خدا د الله مثلا چې قرآن د مطالعه وکړي یا تلاوت یې وکړي یا تفسیر او ویلیم دی سورة النساء کی چې سړي د ښځو نه مقام اوچت لري. دلته یې ولې دا ښځې د سړو نه مخکې ذکر کړي؟ وایي دا ښځې ستاسو دپاره جامه ده او تاسو د ښځو دپاره. یعنې داسې ونه وایي چې تاسو د ښځو دپاره جامه او ښځې ستاسو دپاره جامه. کوشش ته ښه کړی. بارک الله فیک. گوهر صاحب که تا په توجه سره علم کول الله دې نه غټ مولا جوړوي. دی جواب دی هن لباس لکم. الله سړو ته وایي دا ښځې ستاسو دپاره جامه ده. نو دې چې کوم سړي مخکې کړي دي ځکه چې خبره چا ته روانه ده؟ خبره سړو ته روانه ده. نو وایي ښځې ستاسو دپاره جامه ده او تاسو د ښځو دپاره جامه. پوه شوئ که نه؟ بعض علما دا جواب کوي وایي دا سړی د ښځې ته د ښځې سړي ته د ضرورت نه زیات هغه ضرورت لري. یعنې د ښځې چې سړي ته څومره ضرورت وي د دې نه زیات ضرورت د سړي ښځې ته دی. نو ځکه ښځه مخکې ذکر شو چې دا ستاسو دپاره جامه ده. الله اعلم. ښه د دې څه مطلب دی چې دوی ستاسو لپاره جامه او تاسو دوی لپاره نو؟ یو دا عبدالله ابن عباس وایي چې هغوی ستاسو لپاره سکون دی او تاسو د هغوی لپاره سکون دی. او یو تفسیر دا د ربیع ابن انس رحمه الله کړی دی هن لحاف لکم وانتم لحاف لهم. تاسو د هغوی صادر یې او هغوی ستاسو صادر دی. بعضو پکې لا دا ویلي دي چې هغوی ستاسو ښایست دی او تاسو د هغوی ښایست. ګوره دې کپړه کې یو څو خبرې دي. ولې الله کپړه ذکر کړه؟ لباس کې یو څو خبرې دي. یو لباس او د بدن په منځ کې پرده نه وي بګي. نو د ښځې او د خاوند په منځ کې هم پرده نشته. دویم لباس زمونږ عیبونه پټوي که نه؟ پټوي. نو ښځه او خاوند هم د یو بل عیب پټوي. لباس باندې موږ ښایسته ښکارو که نو ښځه خاوند په یو بل ښایسته ښکاري. چې د ښځې خاوني نو ښایسته ښکاري او چې د خاوند ښځه نو په دې ښځې سره دی ښایسته ښکاري. یعنې څه عجیبه رشته ده د ښځې او د خاوند. تاسو دې جامې ته وګورئ دې بدن ته وګورئ که د بدن نه کم ټیم ماته یو ټیم داسې وښایي چې د جامې نه موږ دا بدن یا د بدن نه دا جامه بلکل لرې کو گنجایش نشته. او چېرته نادرا او په ورځ کې څه معمولي وخت او هغه هم داسې نشي اکثر داسې نه چې سړی ټول لباس لري چېرته کله نه کله. نو دغه شان د ښځې او د خاوند دا رشته دا هم دقه شان د دوی یو بل سره تړلی شوي. چې کله موږ مړه شو بیا رانه هغه جامه څه کي قبر ته وړو ځان سره؟ نه، بیا کفن راته راواچي. نو د ښځې او خاوند دا رشته دا هم د هغه مرګه پورې ده. بیا الله په آخرت کې هم د دوی دا یو بل سره تعلق او د دوی د یو بل سره میلاوېده د دې موقع ول الله ورکوي که چېرته دوی جنتیان. نو دا ناشنا خبره الله کړې ده چې هن لباس لکم وانتم لباس لهم. اوس سوال مخکې الله څه وایي چې ستاسو دپاره دا جایز دي چې د رجوع په شپو کې د ښځو سره میلاو شي. داسې ووایي که نه؟ نو دې خبرې ته پکې څه ضرورت و چې دا ستاسو جامه ده او تاسو دوی جامه وي؟ سوچ دی ښه.
اخو صحیح شو اجازت ملاو شو خو دې خبرې ته پکې څه ضرورت و حکمت دې کې څه دی چې ښځه ستاسو جامه ده او تاسو د ښځې یې د دې دپاره نه 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 تاسو زما په دې سوال نه پوه شي او همیشه چې په سوال پوه شي نو په سوال کې نیم جواب وي نه جواب یې دا دی چې الله وایي ستاسو دپاره ما اجازت درکو چې د رجوع په شپو کې د ښځو سره کوروالی کولی شي یا الله دا اسانتیا دې ولې راوویسته یا ولې دې راوسته وی ښځه او خاوند دوی خو د یو بل دپاره د جامع مثال لري د یو بل نه بغیر ګزاره نه کیږي نو دوی ضرورت لري چې د یو بل سره ملاو شي او شهوت پوره کړي الله وایي ما ولې اجازت ورکړو پوه شوئ نو ځکه تاسو په سوال نه پوه تاسو کله مشرق ولئ کله مغرب ولئ اول ځان په سوال پوه کړئ سوال زه څه وایم د هغې نه بعد بیا جواب علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الله تمالوم واچ یقینا تاسو په خیانت کې اچوي ځانونه خپل خیانت نه مراد څه شی دلته د الله د حکم خلاف ورزي که داسې موږ وایو دا به عام دغه شي یعنې که موږ وایو ښځې سره کوروالی او دا او دا تفصیل شو لنډ دا وایي چې خیانت څه دی د الله د حکم خلاف ورزي الله وایي ما ته پته وه چې تاسو به خپل ځانونه په خیانت کې اچوي ګناه به درنه کیږي سوال نو چې ګناه کیږي او الله ته دا پته و نو بیا ولې د اول سر نه دغه مسله په موږ دې سره راوسته چې الله رحم معلوم شي بارک الله فیک چې موږ ته د الله د رحمت پته ولګي ګینې الله د اول نه دا مسله دې سره راوستی شوه که نه خو دا چې اوله کې سخته او بیا اسانه کړه موږ ته خپله مهرباني راښکاره کوي او موږ ته خپل شفقت هغه راښکاره کوي فتاب علیکم نو مهرباني وکړه په تاسو څه مهرباني وکړه مسله اسانه کړه وعفا عنکم او معافي وکړه تاسو ته یا تاسو نه د څه او مخکې چې نه کومې کوتاهیانې شوي دي فالآن باشروهن نو اوس نزدېکت کوئ د خپلو بیبیانو سره وابتغوا ما كتب الله لكم او ولټوئ هغه څه چې لیکلي دي الله تاسو لره یعنې خپلو بیبیانو سره په نزدېکت هغه څه ولټوئ چې الله تاسو له لیکلي دي کې د مفسرینو اقوال دي ابو هریره عبدالله بن عباس انس بن مالک رضی الله عنهم تابعینو کې مجاهد قتاده دوی ویلي چې دلته مراد بچی دی یعنې ښځې سره کوروالی کوئ او ولټوئ څه شی بچی ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم هم ویلي چې زه به د قیامت پر ورځ فخر کوم په دې چې زما امت ډېر ده او بچی د الله یو نعمت دی او دنیا پې هم ښایسته کېږي آخرت پې هم ښایسته کېږي چې کله ولې ښه تربیت ورکړي عبدالرحمن بن زید بن اسلم رحمه الله وی ما كتب الله لكم معنی کوروالی ولټوئ کوروالی چې هغه الله لیکلی ستاسو دپاره دی یعنې ستاسو دپاره یې روا کړی او یو قول د عبدالله بن عباس دی او ولټوئ د لیلة القدر شپه نو بیا به داسې وایو چې الله وایي چې ستاسو دپاره جایز دي چې د ښځو سره کوروالی وکړي فالآن باشروهن اوس ورسره څه کوئ کوروالی کوئ خو الله وایي دا نه چې بس ټول روجه کې دغه کوروالی ته پروت دی بلکې د لیلة القدر شپه پکې هم لټوه عبادات پکې هم کوه قرآن تلاوت هم کوه نو واضحه دا ده چې دې آیت کې دا ټولې خبرې دننه داخلي دي کوروالی وکړه چې الله بچی درکړي کوروالی وکړه چې هغه کوروالی هغه شهوت چې کوم ستا دی هغه پوره شي کوروالی وکړه ولټوه د الله رضا ګوره څوک چې په دې نیت واده وکړي چې زه ځان د حرامو نه ساتم حدیث کې راځي الله دله اجر ورکړي نو چې څوک په دې نیت کوروالی کوي چې ځان پې د حرامو نه ساتم او دا ښځه هم د حرامو نه پې بچ شي نو الله وله څه ورکوي اجر نو اجر پکې ولټوه
دغه شان لیلة القدر شپه ولټوه، تلاوتونه وکړه، عبادتونه وکړه. وکلوا واشربوا وخورئ وڅکئ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض تر دې چې صفا ښکاره شي تاسو ته تار سپین من الخيط الأسود د تار تورنا من الفجر د سبانا چې ښکاره شي کم تار؟ سپین تار د تورنا د سحرنا من الفجر. حدیث کې داسې راځي، امام بخاري راوړی، سهل بن سعد رضی الله عنه وی کله چې دا آیت نازل شو کنه چې خورئ څکئ د هغه وخته پورې چې تاسو ته ښکاره شي سپین تار د تور تار نه من الاسود دی من الخيط الاسود، بس دیزې پورې و د آیت دومره نازل شوی او دا من الفجر ټکی ورسره نه و. نو بعضو صحابه کرامو داسې کار کړی و چې چا چې به د روجې د نیو اراده وه نو هغه به په خپې پورې تارونه وتړل، یو به سپین تارو یو به تور تارو. نو دا به خوراک به کو 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 چې کله به ورته دا سپین تار پکې ښکاره شو واضحه، نو مطلب دا چې اوس دا ټیم د څه شو؟ دا اوس د روجې د نیو شو. الله ورسره من الفجر ټکی ولګو، دی به چې وروسته راکوز کړو. نو وضاحت وشو چې د سپین تار د مراد څه شی دی؟ سحر راخته دي. او یو حدیث کې داسې راځي، امام احمد راوړی، عدي بن حاتم رضی الله عنه وی کله چې دا آیت نازل شو زه ورغلم، وی دوه پړي مې راواغېستو، یو سپین او یو تور، او وی دغه مې د خپل بالښت لاندې کېښودې دواړه پړي او هغې ته مې کتو. نو چې کله به راته دا سپین ښکاره شو واضحه د تور نه جدا چې دا تور دی دا سپین دی، بس ما به روژه ونیوه. وی سهار مې رسول الله وسلم ته ووی چې یا رسول الله ما دا کار کړی، وی ما ته وی چې ان وسادک اذا لعریض، ستا دا بالښت خو بیا ډېر پلن دی. پلن دی مطلب څه دی؟ یو مطلب یې دا دی چې د سپین تار نه مراد ورځ ده، د تور تار نه مراد شپه ده. نو که تا شپه ورځ د بالښت لاندې را جمع کړي نو دا خو به ډېر پلن بالښت دی. ځکه ورته وایي ان وسادک لعریض انما ذلک بیاض النهار وسواد الليل، د دې نه مطلب د شپې تیاره ده او د ورځې رڼا ده. هسې دلته یو اهمه مسله ذهن ته راځي، څه؟ مسله دا ذهن ته راغله چې اگر که صحابه کرام دي او قرآن د هغوی په ژبه کې نازل شوی دی، خو د رسول صلی الله علیه وسلم مدرسې ته به لازم واپس کېږي هغې باندې پوهېدو دپاره. خیال م دی که نه؟ دا منکرین حدیثو باندې دلته ښه رد دی چې وایي د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته ضرورت نشته، قرآن باندې به عمل کوو که نه. نو دې صحابي ولې په قرآن عمل نه و کړی؟ خو فهم یې دلته غلط و، خطا شوی و. هغه له چا برابر کړو؟ رسول صلی الله علیه وسلم. بغیر د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو ته په قرآن پوهېدی نشي. دلته دا فایده ده. ثم اتموا الصيام الى الليل، بیا پوره کوي روجې تر شپې پورې. شپې پورې څه مطلب دی؟ نور ډوبېدو پورې. سحر چې راوختو نو روجه به ونیسي، ځکه هلته سپین تر ښکاره شو، سپین تر سحر راووتو. چې سحر څنګه راغی بس خوراک بند شو. اوس روجه پوره که کوم ځای پورې؟ شپې پورې. او شپه کله شروع کېږي؟ ماښام چې نور ډوب شي. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، او نزدېکت مه کوئ د ښځو سره په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي یئ په جوماتونو کې. خیال م دی؟ ګوره د روجو سره ذکر د څه راغی؟ د قرآن. بیا ذکر د څه راغی؟ د دعا. او ذکر د څه راغی؟ د اعتکاف. دا هغه عبادات دي چې دا خصوصاً په رمضان کې ډېر کېږي، دا نه چې نورو ورځو کې نشته. نو د اعتکاف مسایل که څوک اورېده غواړي هم زمونږ عام ورځو کې چې کوم درسونه یې د حدیثونو خصوصاً هغې ته رجوع کوي. ما هلته د اعتکاف ټولې مسلې بیان کړې الحمدلله، یا اکثر مسلې.
شان نزول باره کې داسې ویلی کېږي چې بعضو صحابه کرامو اعتکاف کړی کور ته به پکې رالو څه ضرورت به نو د ښځې سره به کوروالی وکړو بیا به لاړو لکه چې لا مسله داسې نه واضحه شوې نو الله آیت راولېږو چې کله تاسو اعتکاف کوونکي یئ نو د ښځو سره به نزدېکت نه کوئ نزدېکت نه مراد صرف کوروالی نه دی هر هغه کار چې د شهوتي ابه د ښځې سره د اعتکاف په دوران کې هغه به نه کوي دا مطلب دی دلته دا مطلب هم نه دی چې د ښځې سره بلکل لاس نشي لګېدی او نه د شهوت خبره ده هغې نه منع راغلی ده کوروالی او د کوروالي طرف ته چې کوم کارونه تا راکاږي د هغې نه منع راغله یو شی وله ورکول یو شی ترې اخسته لاس ورسره ولګېد بدن ورسره په دې کې څه حرج نشته صحیحینو کې حدیث دی د عایشه رضی الله عنها چې رسول الله وسلم به سر راوویستو په کړکۍ کې د جومات نه ما به سجل کو ما به ولو کور نه به مې وله هغه سر چې د هغه به مې وله منګز کو او ویښته به مې وله وینځل نو اوس دې چې وګوره د هغې لاسونه خو لګېدلي دا د بدن سره دا هېڅ خبره نه ده بله مسله فی المساجد او تاسو اعتکاف کړی په کوم ځای کې کورونو کې جوماتونو کې نو هغه ځای د اعتکاف ذکر شو چې ځای د اعتکاف هغه جوماتونه دي دلته اوس دوه خبرې دي یوه په هر جومات کې اعتکاف کېږي هر جومات کې اعتکاف کېږي الا سړو دپاره یعنې هغه جومات کې اعتکاف مه کوه چې هغې کې مونځونه نه کړي لکه اوس یو جومات داسې دی چې شړ شوی د منځلو وله څوک نه راځي نه هلته تا باندې 15 وخته مونځ فرض دی اوس که زنانه داسې جومات کې اعتکاف وکړي صحیح به صحیح دی بیا غوره دا دي د سړي دپاره غوره چې کله مونږ غوره وایو معنی که دې وکړو نو صحیح دی خو غوره دې پرېښود هغه دا چې داسې جومات کې اعتکاف وکړي چې هغې کې د جمعې مونځ کېږي ولې چې بهر ته وته پکې ډېر را نه شي چې څومره ته د جومات نه لږ وځې نو دومره به ستا عبادت مزېداري ځکه چې شریعت دا غواړي اعتکاف دی دې دپاره چې ته یو څو ورځې خاص د چا سره تېرېږي د الله سره او د نن سبا د اعتکافونه ډېر مزدار راوتېدلي به دي که نه میسیج به وکړي ګروپ به جوړ کړي واټساپ کې وایي دې کال له کینو نو یو 40 به راجمع شي او ښه ټیټ د ډوډۍ پروګرامونه ورو جماعتي او دغه را روان دي او سیلفیان به کې موږ نه شو اعتکاف ته پلانې اعتکاف ته نه شو او دوه پکې تلاوت کې دا یو له تصویر وباسي د اعتکاف په دوران کې تلاوت قرآن الله دې ورته ټول لیکي ماشاءالله الله دې موږ له توفیق راکړي دي دا اوس تا خو اعتکاف د اعتکاف مغز څه دی مغز یوازې کېدل د الله سره دی مغز دی او دلته نشته صحیح ده خبرې ترې منه نه دي څه وخت سړی خبره وکړي ملګري سره کښېني خو خلک په عباداتو کې وخت تېروي نو یو دا فایده ده فی المساجد تلک حدود الله دغه د الله پولې دي فلا تقربوها بس مه نږدې کېږئ دې ته نږدې کېدل دې ته څه دي مه ماتوئ ده اوس دلته یو فایده درته ذکر کومه او ډېره خوندوره فایده ده په بل ځایونو کې را به شي نور ایتونو کې الله وایي فلا تعتدوها دا پولې د الله دي ما وړئ دي او دلته څه وایي مه نږدې کېږئ ورته فرق دې کې دا دی چې کوم ځای کې الله وایي که نه چې دا کار مه کوئ نو بیا وایي دا پولې د الله دي دې ته مه نږدې کېږئ ځکه چې دې ته منع کړې او چې کله الله ته امر وکړي چې داسې وکړه داسې وکړه دا وکړه دغه وکړه بیا وایي دا پولې د الله دي ما وړه د دې نه ځکه چې هلته امر دی او دا دقیق خبرې په قرآن کې چې کله سړی پکې سوچ وکړي الله دا قسمه علم انسان ته نصیب کوي په توفیق د هغه سره چونکې موږ سره وخت نه نو هره خبره کې هلته کې داسې قسمه فواید نشو ذکر کوی خو دا یو خبره مخې ته راغله ځکه چې قرآن په نورو ځایونو کې الله وایي فلا تعتدوها كذلك يبين الله آياته للناس دغه شان بیانې الله آیتونه خپل خلکو ته لعلهم یتقون د دې دپاره چې دوی کې تقوا راشي هغه آیت راوړوئ
دغه اولنی آیت چې روجي باره کې دی یو سل څلور اتیا راوه مړه وکړه نه یو سل درې اتیا ها عادل شوي وایه لعلكم تتقون وش دك آية لبيا راشي يوصل وأتيا آخر كسيدي كذلك لعلهم يتقون لعلكم تتقون لعلهم يتقون دروجو مسائل شروع بتقوى أو ختم بتقوى روجي کی حکمت دادی جبتا کی تقوى راشي یو بل فائدہ می ذهن تراله د رجوع د مسلو په اخیره کې د اعتکاف مسله رااله دلیل له په دې باندې چې اعتکاف د رمضان په دې اخرنی شپو کې کول ډیر غوړه دي او دا د رسول الله سلام طریقه وا چې هغه بل شپه اعتکاف کو یو کال ته پاتې شو به قضا راوړ دا یو آیت ووایو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل او مخري مالون ديو بل بخبل منسكي پناروا طريقو سره اسی گوره دا تیز ذهن غواړي چې راګې نه بعد د دې څه کارو حکمت خپل جواب دې کوشش دې ښه کړی او ساده کوشش به نورم خشي کته دې شندګ نږدې کینی کنه او کنه بیا به دې خبرې ته سوچي څومره چې سړی استاد ته نږدې نه شي دومره خبرې ته د دهان ډېر او توجه ښه ښکلی کوشش دې کړی زه له دې جواب درکو کم سړی چې قصدن لکه الله موږ ته ووایي چې سحر شي او د نور ډوبېدو پورې په تاسو خوراک څښاک څه دی منع دی چې یو سړی قصدنې خوري نو دې څه خوري حرام خوري که نه نو یو حرام هغه دی اوس الله وایي یو بل حرام لم راشي هغه خو وقتي طور حرام دی د سحر نه ماښامه پورې خو الله وایي یو بل حرام شتي چې هغه هر وخت حرام دی او هغه د خلکو مالونه خوړل په ناروا طریقو سره صحیح به دي چې که نه وایي ها دویم الته یو شی ذکر شو چې هغه خاص زمانی پورې تړون ساتي چې خاص زمانی سره تړون ساتي چې حرام دی اوس یو شی ذکر کوي چې هغه عام هر زمانه کې حرام دی مه خورئ خپل مالونه په خپل منځ کې په باطل طریقو سره معنی دا شوه چې په صحیح طریقو سره د یو بل مال خوړی شي د یو بل مال خوړی شي څنګه خوړی شي بارک الله فیکم بس دې خبره کې چې دغه ته د یو بل مال خوړی شي سوچ کې د یو بل مال خلک څنګه خوري موږ ټول د یو بل مال نه خورو خو په روا طریقې سره په ناروا سره نه دوکه دړه که نه دروغ نه رشوت نه څومره چې ناروا طریقې دي هغه ټولې په دې کې راغلي تفصیل اوس دلته نشو کولی وتدلوا بها الى الحکام او موړئ دا مالونه مشرانو ته وتدلو د دې تعلق هم د الله سره دی ولا تأکلو نو معنا ولا تدلو مه خورئ مالونه په خپل منځ کې په باطل طریقو سره او موړئ مالونه مشرانو ته حکام مشرانو ته وایي لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم د دې دپاره چې تاسو وخورئ یو حصه د مالونو د خلکو نه په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ عبدالله ابن عباس وی دا آیت هغه چا باره کې دی لکه یو سړی دی په ده باندې د چا مال دی او د هغه سره په دې باندې دلیل نشته او دې ته انکاري شي حالانکې ده باندې دا مال نو دې بیا ورشي حاکمانو ته او مشرانو ته او ښه ورته پته چې دا حق په ما دی او د هغې دپاره بیا مالونه ورکوي او زور یې لګولی او هغه خبره داسې ثابته کړي چې د هغه سړي مال حق په ده باندې نشته نو دلته دوو کارونو نه منع راغله د څه نه خپل منځ کې مال په ناروا طریقو سره مه خورئ او مشرانو ته
دا مالونه موړی دې دپاره چې د خلکو مالونه پې وخورئ. لکه دې کې رشوت هم راغی. یو سړی ورغی یو حکومتي کس له یو مشر له رشوت ورکو یا بل څه طریقه یې ورسره وکړه، په جرګه کې یې چل وکړو. دا کېږي هلته داسې دی چې دی پې دا حق وخوري پردی او خو ته پته ځکه الله وي بالاثم په ګناه سره وانتم تعلمون، او تاسو ته پته دی چې دا کار ناروا دی یا تاسو ته پته دی چې دا حق د دې پلاني استا نه و، بیا هم تاسو دا کار وکړو، نو دې نه منع راغله. دا حاکم به دې سره ګناهګارېږي همیشه مشران. بارک الله فیک. حدیث کې د رضی رسول صلی الله علیه وسلم وایي صحیح بخاري کې دی، وایي زه انسان یم ستاسو په شان، زما خواته یو فیصله راشي یو مسله راشي نو په تاسو کې بعض چالاکی د بعضونه، بعض صحیح چالاکی د بعضونه، فاقضي لا، نو زه فیصله د هغه په حق کې وکړم. نو یاد کوي دا خبره رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه خو فیصله د هغه ظاهري خبرو په حالاتو کې وکړم، خو اصل کې انما هي قطعه من النار، دا ګوره د جهنم یو ټوکړه د واغسته. لکه اوس یو سړی زما خواله راشي او ما ته وایي چې زما په یو کس باندې چې محمد نومې دی په هغه مې مال دی، زه ورته یم ګواه درسره شتي؟ اوا ما سره خو څلور ګواهان دي په دې خبره، څلور ګواهان یې راوست. ګواهانو ته مو تاسو ګواهي ورکوئ د الله نه یېري، او موږ د الله نه یېرو، موږ مسلمانان او موږ دا قسمونه او دا حق ثابت شو او په هغه د ده حق نه و. زه ګناهګار یم دې کې؟ نه، ځکه چې په زړونو خو زه نه یم پوهه. ظاهره کې هغه وایي زه مسلمان یم، زه قسم خورم زه د الله نه یېرېږم، ګواهان یې راپسې راوستو. په دې فیصلې سره د ده دپاره دا حرام نه حلالېږي او نه حلال حرامېږي. دا اصل کې د څه شی واغست؟ د اور یو ټوکړه یې واغسته. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. سبا به انشاءالله شروع کوو د 109 آیت نه. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قبلة قلبي كعبة ربي